بس سمه ده هغه صاحب زما مشکلان دي ولاړ دي ما پروموشن راوکه او څنګه حساب کتاب دی وروره تا ته زموږ حساب کتاب نه دی معلوم موږ پر یوه ویډیو باندې 100,000 روپۍ اخو بیا پروموشن کوو د خلکو پروانه کې ورور 100,000 روپۍ سال درکوم ملکه ما د سکوټان پروموشن راوکه خامخا راوکه و دستي درکو وروره دغه دپاره موږ څه صحیح دا چرنل خلاص کړی دی دا بختور انسان شاته ولاړ دی چې دغه افر یې لګولی دی د ویډیو مخ ته سره شیر کړي چې خلک یې وویني د دا افره څه فایده واخلي ولسم غفار شولو اوس ان شاء الله دیارلس کسان پاتې دي ولس پرس ولا السلام علیکم وعلیکم السلام سلام بخیر سلامت شه جوړ بخیر ته شه د الله ساتي یار دغه صاحب په پیج باندې ما دا ویډیو وکړله تا د چی شاپر لګولې د څنګه سره د دې څه طریقه ده یار ما خو د سکوټان په لګولې دي څلور روپۍ جمع کېږي بیا قرآن نازل کېږي چې هر چا نوم راووت هغه ته مشکل ملاویږي څه وایي په 4 روپۍ باندې 4 ملاوي وو ما هم کې جمع کړه یار سید سالم ما نوم زرداد هو څه ګوره سید عادت سید بس بیا چې کوم ټیم د قرآن نازل غرالي د تاسو ټلیفون کوم تیار سید بس سلام علیکم ملګرو هغه کومه قراندازي چې وه هغه د 10 کسان مکمله سو نو دغه د تاسو وینئ په دغه ډبو کې د غون خوشنصیب نومان دي په دې کې به یو خوشنصیب راوځي چې هغه په موټرسایکل نن بیاي نو دا دی چې د موټرسایکل قراندازي لګولې هغه د ولار دی به په خپل لاس را باسي چې د هر چا هغه ته په موټرسایکل چابي ورکي زه په مخه دې شي هغه وینس دا ولس ورور اوس د انسان الله نن انسان الله کوي ان شاء الله مبارک مبارک څه ورته وګوره وخانده مبارک سه مبارک چابي ورکړه د سکوټر دا چابي انسان الله جان واه چابي ورکړه مبارک سه د سکوټر هغه صاحب دا ویډیو خو د خیر سره وصله بل ویډیو له بخیر راځي د خیر سره بل سبب کو خدای کړو بس بل مستقیم له کوونه بيداری وکړو السلام علیکم وعليكم السلام مستر جون بخير الحمد لله غصه پتا کې ليش غیرت ليش شرم ليش حیاسته ولې امیر صاحب ما کوم د غلط کار وکړ چې ما ته پتا کې شرم غیرت کوم د غلط کار مې کړی چې په سره ته لګیا شو اله ته وای چې کوم کار مې وکړي ته بخپل ګریوان کې وګورته پرداش مطمئن نه دا کوم ویډیو چې تا جوړ کړی دي دا ګر کسان چې په ګناه اخته کول دا ته خبرې ته چې کړی دي امیر صاحب ما خدای غلط کار ولا کړی دي یو سمپل ویډیو مې وکړه دا سړی ما ته 100,000 روپۍ راکړي ما کوم غلط کار کړی چې ما ته سٹارټ شو اله ته وای چې ما غلط کار نه دی کړی صرف د 100,000 روپۍ د لپاره دا ګر کسان ته پاسه کې واچول دا خو ګناه اخته دي دا ستاسو دروي دا ګر په ګناه کې اخته سول دا 100,000 روپۍ ته حرام اسولې ته به دې کار خبرې کنه یار امیر صاحب ما صاحب خبره ولا که سر خلاصیش ما چې 100,000 روپۍ واسه ما په چیش باندې خلک په ګناه واخته کو څو وخت تا 100,000 روپۍ په جیب کې اچولې خو د سر خلاصې دي دا ګرد کسان چې را کوله کله د ګور سره 100,000 روپۍ را ټولې کله موټرسایکل د ګور به حق دی راوځي یو انسان دی ورکی دا خو جوه ده دا خو حرام دی دا 100,000 روپۍ ته په جیب کې واچ دا حرام دي دا سړی خو دا ګناه اخته دي ستا درو دا ګرد په دا ګناه اخته سوي دي ته خپل ځان ته لږ وګوره خپل ګریوان کې لږ وګوره دا حرام کار ولې کوي امیر صاحب ولا کوم دوه سوچ کړی دي دوه سبق ویلو په دې شي زه ولا خبرم چې دا حرام دی دا جوه ده ماته د الله پاک معافي وکړي ورور زه دا کار بس ولا کوم هغه صاحب اول خو د ګور د مخ راولار د 100,000 روپۍ ته واپس ورکړه دا ته بالکل حرام دي بلکې توبه وکړه د الله سره دا کار ته توبه وکړه د پروموشن پرېږده ورور جان د حرام دنده پرېږده ستا درو د ګرد په عذاب اخته سوي دي خو دې ودان الله دې عزت وکړي نو صاحب زه د خپل پیسې ورکوم او زه د تاسو سره وعده کوم زه په ګرځ باندې تر پروموشن ویډیو نه جوړوم چې ما ته عذاب یا نور خلکو ته تکلیف الله دې عزت وکړي زه د پیسې ورکوم صادر مخ ورکوم ټیم نه پاخم الله دې عزت وکړي هغه 100,000 روپۍ د ما ته راځي ورور 100,000 روپۍ واخه ستا کور ودان چې تاسو غلطي لار راوګرځول ځوان تاسو خواس کوم دا حرام دنده پرېږدي او حلال روزګار شروع کړه اگر د کسان په عذاب اخته کړی دي د 100,000 روپۍ لپاره امیر صاحب دا ویډیو وز ډیلیټ کړه دا ویډیو ډیلیټ کړه دا 100,000 روپۍ ورکړل دا ما خپل 100,000 روپۍ درکې زه دا ویډیو ډیلیټ کوم ورور بل ورته مال ټلیفون راوړی صحیح ده ورسې امیر صاحب کور دی وطن الله دې عزت الله دې عزت وکړي راځه ته په پیاله چای سره الله دې عزت خوشاله اوسه کوم ستورګه په بسې څونه بده به عزت کړم نه به دا کار نه کوم دا حرام کار دی هیڅ کله به دا کار نه وکړم